دوبۍ نه یو تبلیغي جماعت راغلو، یو نوجوان قصه کوله، ول زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بسنګ ګرځېدو شمایل ترمذی کې ذکر دي، ول ما به هغه ترس کو پاغه طریقې سره به ګرځیدم، ما به مشق کو، ما وی چې د پیغمبر علی السلام ګرځیدلو طریقې کار داو ترتیب داو، ما به پاغه طریقې سره مشق کو. ول زمونږ یو استادو اندو یو ورځ هغه په سي راغه ماته ول کور تراشه، ول چې کور ته ورلم دن نه بوتلم، ول دغه استاد زمونږ دغه استاد بیبي او دغه مور و بډای مور و، ول هغه ماته ویل ته چې هغه مازیګری څنګه ګرځي هغه سي لګ وګرځيګا، ول زور ته هغه سي وګرځیرم، ول به ماته ویل ستا په دې ګرځېدو سره ماته ډېر خوند راکوي، ستا دې ګرځېدو ته ستا دې ترس ته چې ګورم ماته ډېر خوند او مزه محسوسېږي، ماته ډېر زیات خوند راکوي. وایي بیا ماته وایي چې راته ولې داسې ګرځې؟ ما ورته وویله زمونږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره ګرځېدو، زه خو هغه مکمل طریقه نشم کولی، خو صرف هغه طرز او مشق کومه، هغه طرز د ژوندي کولو دپاره هغه مشق روزانه کومه. ویل هغه بوډۍ چې کله واورېده، هغه زما استاد هندو چې کله واورېده، ویل زما په لاس کېښوده، کلمه ویله مسلمانان سو، او ویله د کم نبی ګرځېدل چې دومره مزیداري د هغه نبی راوړي تعلیمات او دین به څومره ښایسته او مزیداري.